دوستانو هیله ده چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او دا مهال به ګورئ AFG ټایپس یوټیوب چینل. د نن دوستانو تاسو لپاره مې نن یوه ډېره په زړه پورې او بهترینه طریقه راوړې ده چې په هغې سره موږ کولی شو د خپل موبایل چارج چې دی هغه پوره 100% کړو. یعنې که تاسو چېرته په ایمرجنسي حالات کې یعنې تاسو چارج ته ډېر ضرورت لرئ، ستاسو موبایل کې چارج کم وي، نو تاسو کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره د خپل موبایل چارج چې دی هغه د خپل موبایل په مرسته 100% کړئ او تاسو خپل مشکل پرې حل کړئ. نو دوستانو دغه طریقه چې دغه به تاسو صرف ایمرجنسي حالات کې کاروئ چې تاسو ورته ضرورت ولرئ. د دې لپاره به تاسو راشئ د خپل موبایل سیټینګ برخې ته. له سیټینګ برخې وروسته به تاسو دوستانو تاسو دلته کتلی شئ اباوټ فون، په دغه باندې به ورته کلیک وکړئ او کلیک کولو وروسته تاسو سافټویر انفارمیشن باندې ورته کلیک وکړئ. د سافټویر انفارمیشن کلیک کولو وروسته به تاسو دغه اپشن پیدا کړئ. په دغه ځای باندې تاسو تقریبا تر 6 ځله کلیک وکړئ او بیا به له دې څخه وروسته بیک راشئ شاته. تاسو ته به دلته یو بل اپشن را پیدا شي، هغه به ډیولپر اپشن دی. دغه ډیولپر اپشن دوستانو تاسو وینئ او په دغه باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ او بیا به دوستانو تاسو لاندې دغې برخې ته راشئ. تاسو دغه دوستانو وینئ ډیمو موډ. په ډیمو موډ باندې به دوستانو تاسو ورته کلیک وکړئ او لومړی اپشن به دغه به تاسو روښانه کړئ او لومړی اپشن روښانه وروسته به تاسو دوستانو کتلی شئ زما چارج چې دی هغه اوس 90% دی او له هغې وروسته به تاسو دغه اپشن دوستانو وینئ، دغه اپشن به هم تاسو پسې خلاص کړئ. تاسو د موبایل چارج کتلی شئ چې زما د موبایل چارج چې دی هغه 100% شو. تاسو کتلی شئ 100% شو. نو دغه طریقه دوستانو تاسو صرف ایمرجنسي حالاتو کې وکاروئ نو تاسو سره په دې کې زیات کومک کوي چې تاسو د موبایل چارج چې دی هغه 100% کړي. نو که تاسو سره هر څومره 10 یا 100% چارج هر څومره چارج وي تاسو کولی شئ چې د هغې څخه پورته 100% ته خپله بیټري دوستانو پورته کړئ. نو دغه ویډیو دوستانو تر همدې ځایه که ویډیو مو خوښ شوي نو ضروري در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او د زنګ علامه هم فعاله کړئ تر څو زموږ نوره ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږي.